السلام علیکم ویلکم باک. هیله ده روغ جوړه او صحتمند به وئ او تېر شوي درسونه به مو زده کړي وي، مفید به درته تمام شوي وي. په دې درس کې غواړم یو څو مهم او ضروري لغتونه در وړاندې کړم، داسې لغتونه چې تاسو به د هغې سره مخامخ کیږئ او هغه ستاسو ته په محاورو کې او همدا ډول په ورځني ژوند کې په کار درځي. نو راځو چې په د لغتونو باندې به شروع وکړو، خو مخکې له شروع څخه ستاسو څخه دا هیله کوم چې که مو چینل نه یې سبسکرایب کړی نو چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ. لومړی لغات سنیک. سنیک سنیک معنا مار. سنیک مار. سنیک. بل لغت ډراګن. ډراګن خمار. ډراګن خمار. ډراګن. ډراګن. cactus. cactus. cactus ملخ. cactus. cactus ملخ. بل لغت worm. worm. worm چینجای. worm and worm. fish. fish ماهی. fish. fish ماهی. toad. toad. toad چنگخه. toad. toad. eagle. eagle باز. eagle باز. eagle. turkey. turkey فیلمرغ. turkey. turkey. bird. bird مرغی. bird مرغی. lizard. lizard سرمخکی. lizard. lizard سرمخکی. tiger. tiger زمری. tiger. tiger. wolf. wolf لیوه. wolf and wolf. کوشش کوئ که غواړئ چې دغه لغتونه تاسو په سم او صحیح شکل سره یاد کړئ، نو تاسو باید لومړی دغه لغتونو تلفظ زده کړئ او له هغې وروسته کوشش کوئ دغه لغتونه په جملو کې استعمال کړئ، نو تاسو به انشاءالله دا په ښه ډول یې یاد کړی شئ. نو دغه یو څو مهم او ضروري لغتونه چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړل، هیله ده چې یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي او ګټور به هم درته تمام شي. ډېره ډېره مننه چې تر اوسه راسره پاتې وئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.